دا ته چې ورکه صحیح ده او دا بسکټ ولا اوسه صحیح ده میلمانه ولا راغلي دي او بیا زر راځه شبه چې د نورو کسانو لم چې ورکې صحیح ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دی؟ ښه که نه؟ بس ښه دی. تاسو ښه ماشاءالله ستاسو هوټل ډېر زبردست روان دی، ښکلی روان دی ماشاءالله ماشاءالله ډېر زبردست روان دی. او تاسو ته خو پته ده که نه چې زه همیشه ما چې تاسو نه څکل ده او تاسو خو زموږ سپیشل کسټمر یې تاسو خو روزانه دلته چیس کې څومره کپه چای به ما د ورځې څکلی تاسو نه؟ یاره تقریبا 15 کپه چای خو به تاسو کله روزانه 15 کپه به ما څکلی روزانه که نه؟ او دې ګواه دی. او ده به دوړله خو اوس یو ډېر زیات د غم خبر دی. د غم هغه څنګه د غم خبر دا دی چې ډاکټر ما باندې چای اوس بنده کړې ده. دا څه وی خبر ډاکټر ما ته څه وی؟ ها ډاکټر ما ته وی ته به د ورځې صرف د 15 یو پیالې ته شپ شه، لکه چې یو پیالې چای به ته د ورځې څکې. نو ته اوس ټوله روز کې موږ نه یو کپ چای څکې؟ یو کپ چای بس کومه خو دا به تاسو ماله دوکان ته ولته تاسو راوړله که نه، خو په ترتیب به هماغه شان ترتیب به هماغه شان دي، دوکان ته به راوړی. خو یو کپ دا چای نه دا به هم 15 پیسو کې دې نه به واړه واړه کپونه جوړ کړئ. یو لږ لږ هم ماته ډاکټر وایي چې لږ لږ به ته څکې، هم په یو ځای به نه څکې وي. پوه شوې؟ نو دا به تاسو داسې کار کوئ 15 کپونو کې به تقسیم کړئ. نو یو کپ به ماله ګنټه پس ماله هغه کپ لکه یو کپ مال راوړی ګنټه پس. لکه زموږ دومره مازغه خو نه دي سره دا خو لیونې ما د ښکاري موږ به تاله څه لږه لږه چای به درلو داسې موږ نشو کولی شبه زه نه خیر دی خیر د چمچه کې نه دی یخیرو چانس ته چې راوړی ته لکه تا نه موږ په چمچ کې چای دوړو چمچه کې داسې کار خیر که چمچه کې راوړی که نه بیا چې 15 کپه خو چې تقسیم شي یو کپ دا په یو چمچ کې موږ هغه ستا دوکان له دوړو دا خو به یخه شوي یا نو داسې کار دی شمه یا لیټر پیژنې لیټر هغه لاندې داسې لګاو داسې روان یې داسې روان یې نو بیا به نه یخېږي. دا لږ خو ما د سلیونې ښکاري مزار ته روان ها مزار ته روان شو سر لاس نو لکه زه خو ستا زور ګاګ یم که نه اوس ما باندې دا سخت دی ټیک دی جی جی لږ غوندې راګې ما لکه دا خو د میلمنو دی مړه دا د میلمنو دی یار دا څه کوي هغه غږ ته ولې غږ کوې؟ نو خو دې خو نه پوهېږي زه خو پوهېږم که دا خو هم ستا په شانتې دی او دلته به اوس موږ په چمچ کې چای وړو ته داسې کار کرور مې خیر دی مړه هېڅ خبر نشته ای چې په تا ډاکټر بنده کړه ډېر ښه وکړو یار ته تللی شي یار موږ بیا زه تقریبا کلي چې که زه ښه شم که نه بیا به هغه نارمل دغه ته به راشي. خو فی الحال چڼې تاسو ته زه به چې مخکې رالم تا ما ته کله وایي دا چڼ دا شی وخوره دا شی وخوره اوس ته هغه شان نه زما هغه زور جاویدزاده په کار دی. نه نه هغه نه جاویدزاده نه نو اوس ځکه نه یم چې تا مخکې زموږ نه چای څکله او اوس ته زموږ سره چای نه څکې ته زموږ کسټمر نه ووتې ته اوس تللی شي ښه مونږ تنګومه خپل هغه ملګرتیا زموږ هېروې یاد دي دا ما به چې کلاس روان یو راکړه بسکټ ستا ما چې کلاس کې به یو ځای خیال دی لکه ما ته پته ده موږ سره کلاس کې وځو زه اوس د میلمنو بسکټ مه خوره یار موږ اوس هسې ما یار دا هلک رخصت که مازغه راله خرابېږي هلته چې زموږ کلي ته رالې ما چې ګاڼې ته بوتلې یاد دي هغه مونږ ته پته ده ګاڼې ته بوتلو خو دا اوس میلمانه راغلي دي ناجایزه مه کوه داسې بسکټ مه خوره هلته میلمانه ناست دي چې اړیکې پوکي وم پوکي چې اړیکې لکه هېڅ هم نه کېږي ته زما مونږ هسې په سر مدړ کوه یاره دا اوس دی لکه دا څه دي یار مېلمه دی یاره خو د ویډیو نه شو دا مړه میلمه نه دی خواني دوکاندار دی خو روزانه آخري ځل یو خبره کوم تاسو ته یو وایم چې وینا وکړم ضروري وینا ده چې خو سم زه صحیح ده هېڅ خبر نشته تاسو ما سره ډېر ښه وخت تېر کړی ملګرتیا هم جوړه شوې ده نه واه واه ضروري وینا له تاسو زه راغلی ما چې زما د وراره واده دی او هغې له به خامخا به تاسو به راځئ ښه صحیح ده صحیح ده انشاءالله او انشاءالله چې کورا نه لې خفه به یم صحیح ده خو زما د وراره واده له را نه لې خفه به یم کله به درځو دا زما وراره اوس تقریبا 10 ورځې شو پیدا شوی د وړوکې دا 25 کال پسې واده دی او خامخا به راځئ دا بوکینګ د ډېر کارونه خامخا مونږ نیټه ور اوس نه ایښې که نه لکه پښتانه خو لکه مخکې سوچ کې ایډوانس کې نو لکه مونږ ته نیټه اوس نه ایښې ده او کورا نه لې خفه به یم نو 15 کاله پس په مونږ درځو ستاسو دروازه واده ګورو به راځئ خو راځئ به خو ژوندي ویله ته داسې کار وکړې مونږ ته هلته کسان ناست دي کسټمر او چای غواړو مازغه راله مخ را بس ده یار په سر دې